محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ زوت رحمت اللہ علیہ زکویم چې صاحب بادشاہ خو د کمال بادشاہی یې کړی ده، سومنات یې فتح کړی دی، د دنیا علاقه یې فتح کړی دی، د هغه غلام دی ایاز. غلام دی ایاز، مشهور تاریخی خبره ده. د به سره ډېره مینه کوله، د وزیرانو نه مو سره زیاته مینه کوله، د مشیرانو نه مو سره زیاته مینه کوله، د بچو په شانته به ایاز ساته. نو یاد ساته چې چا سره د بادشاہ مینه شي دا نور سره خاصت پیدا کی. هغه و چې یاره دا دې ډېر خوښ دی، خو مونږ خوب هغه سي ډیوټي کوو چې دې کم ډیوټي کوي، مونږ خو اصیلان یو، دا خو مرایو، زما پلار خو اصیلو، د پلار خو مرایو. لیکن محمود غزنوی به داغه انتهایی قدر کاو، خیال به ولا ساتو، او څه جامع به چې ایاز غوري چې دربار ترازه شاهي جوړه باچه، باقاعده د بیت المال نه مقرر تنخواه مقرر شاهي جوړه کې براته ایاز چې راځي غوري نما مجلس تا شاهي دربار تا، نو تاج به پسري، او تاج کې به ملغلري لګیدلی، او تاج کې به هیري لګیدلی، او جواهرات به لګیدلی، او یاقوت او مرجان به لګیدلی، او جوړه به شاهي جوړي قیمتي اعلی، او نور چې شاهي کم لباسي ګوره تباغا چه دا اډرو د محمود غزنوی. ایاس چې بکلا دربار تراتنو په دغه شان کې براته، نو وزیران نور په دل شو، یا خدای پاکا سړی خو غلام دی او دون عزت ورکړي چې دا نه جدا کوي، داسې عزت ولا ورکو. مونږ ځان له خپل جامع لو جوړې اخلو، دته سرکاري جوړه میلاو ده، زمون داسې تاج نشته، مونږ وزیران مشیران یو لکه دته چې کم تاج په سر دی. څومره قیمتي تاج او قیمتي هیره او قیمتي جواهرات، دا په څنګه خدای دا بادشاہ دغه کړی دی، مهربانه کړی دی. الله به اخوانانو حسد ډیر خطرناک شی دی. ګوره نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د چا په زړه کې چې بل مسلمان ته حسدي، د عرفات په میدان کې خدای نه بخي. د چا په زړه کې چې مسلمان ته حسدي، د لیلۃ القدر هغه خاص وخت چې الله د ارچا دعا پکې قبلې، دغه وخت کې ردی سپیره دوام نه قبلېږي. ولې نه قبلېږي؟ عزت د الله په لاس کې دی، عزت خدای ورکوي، دله خدای عزت خدای ورکو ته دا ولې، نو ته په خدای اعتراض کې. نعمال خدای ورکي، عزت خدای ورکي، دا حسن خدای ورکي، بچی خدای ورکي، علم خدای ورکي، خانی خدای ورکي، موټر خدای ورکي، کارخانه خدای ورکي. مستاله ولې سودی ولې خپکیږي دا ولې؟ نو دا تا په خدای اعتراض وکړه، او العیاذ بالله تا ته په خپل سپیره عقل کې خدای بے انصاف ښکاري. العیاذ بالله خدای خدا سړی له خدا مال او د عزت نو پکار، نو څه مطلب چې خدای بے انصافي کړی ده، تا ته خدای ناپوهه ښکاري. العیاذ بالله چې زه پوهیما د دله د نعمت نو پکار، خدای نو پکار ولا، نو تا ته خدای ناپوهه ښکاري، بے انصاف راته ښکاري، په خدای اعتراض کې دا ډېر خطرناک شی دی حسد. ټول وزیران مشیران دا د غیبت کوي چې دی راشه وګوره غلام ته بادشاہ دی، خو قمقل سړی دی، ساده سړی دی، غلام له دونه مرتبه ورکړه، شاهي جوړې ته ګوره، او د شاهي لباس ته ګورو، تاج ته ګورو، د هیرو جواهراتو ته ګوره. بادشاہ یو ظلم په دې پوه شو چې دا وزیران خود سره حسد کوي، نو بادشاہ خپل وینځي او خپل ټول نوکران شاهي دربار کې کینول، او اعلان یو کا یازم کینو، وی چې نن تاسو څه غواړئ نو وایي زه درکوم. چا به وایي بس زه خوشحاله یم نن چې څه غواړئ زه درکوم. ور عقل م ناشنا شی دی. یو وزیر وی صاحب زما خو دومره لکه روپۍ پکار دي ورکه. بل وزیر پاسې زما خو جی دا پلان کې وینځه دا ډېره مې خوښه ده، تاسو په دربار کې دا ماته دام تاسو. بل وی زما خو مکان پکار دي، مکان ستاسو. زما باغونه پکار دي، ان دا تا باغونه شو. بل وی زما زمکه پکار ده، ساز مکه شو. بل وی سه مال ترقی پکار ده، ستا ترقی شو. ټولو د دنیا مالونه او دولتونه غوښتل چې بادشاہ نن خوشاله دی، یو شی ارچاله ورکړي چې څوک یې غواړي. ایاز غلی خاموش شاته ونار دی. لکه ایاز دنیا سیزونه دوی غوښتل خزانه لوټ شوه، ته څه نه غواړې؟ وی صاحب زه چې کوم شی غواړم را به کې
وی دا خدای قمقله ما خو اعلان وکړ هغه ته نه ګوري جیداد مې ورکړ ابل ته نه ګوري باغونه مې ورکړل مرابع مې ورکړل ابل ته نه ګوري چې دومره سودونه مې ورکړل او ته را به کې دروغ ده ته ویم څه وی صاحب اسه نه چرای نه کې تا په ما د دروغجن ګمان کې د دروغ رښتیا ویم وای وی چې څه غواړم را کې رااله او بالکل چې ته څه غواړې زه در کوم نو ایاز د بادشاه په سر لاس کې خود محمود غزنوي وی زما ته پکاره نسبونه یې پکاره زما ته پکاره ځکه مولانا قاسم بن انوتوي رحمت الله علیه وی کمال خدای جنت ته بوتلم او مال رب العالمین د جنت او د 2 رکعات منځ اختیار کړي چې 2 رکعات منځ کې که جنت ته دي نو زه به 2 رکعات منځ غوړه کم خو جنت به غوړه نه کم لکه دا شوی دا منځ خو خلک جنت لکوي دا دونه چې دا ټول منځونه خلک څه لکوي خو دې لکه چې ما د جنت ویلو شي وی نه 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 په جنت زه خوشحالېږم په جنت به زه ځان والم په 2 رکعاتو به الله والم الله به خوشحاله شي نو چې الله خوشحاله چې بیا جنتونه پکې څه دي دا هوښیار انسان دی نو ایاز د هغه په سر لاس کېښود وی ما ته پکارې دا اوس وایه نو بادشاه ټولو ته مخ ورواړو وی تاسو هسې د سره حسد کوئ هم لیدل تاسو مالونه خوښو وینځې غلامانم خوښو ما کې غرض نو د ما خزانم برباد کو تشم کړه د مال دولت نه دی پکار صرف دې پکاره لیکن هغه خلکو په حسد باندې نه ختمېده بیا به هم د غیبتونه کول او حسدونه به کول نو یو ځل دا او محمود ته خو پته او محمود غزنوي ته چې آیات د کمی قبیله سره دی یو ځل چې مجلس کله چوټي شو برخاست شو نو ایاز لال خپل کور ته او بادشاہ نور وزیرانو ته دنه پټ اطلاع وکړه چې تاسو کېنئ تاسو سره ضروري خبره ده ایاز خلار رخصت شو او مشیران او وزیران ټول سار کړل چې لږ سات تیر شو نو مشیران او وزیران ته راځي چې زو چې چته زو ما پسې راځي نو نه غیر ایاز په کور وردن نکړل بادشاہ ته ټیم معلوم هغه ته خپل غلام معلوم دی خپل نوکر معلوم دی وی اوس مخامخ ایاز ته ګوره ګیرنه وته ګوره تماشا کوي چې دې څه کوي نو ایاز څه چلو کو ایاز هغه شاهي جوړه لرکړه ای بدل کړه فورن تاج یې لرکړه جواهرات او هیره چې څومره لري کړی او د غلامه غزړې جامې واچولې کم وخت کې د غلام او کم کمیس پرتوب به غوستو اقا کمیس پرتوګي ور واچول ځانته او هغه سخاټو په چې د غلامه په وخت کې واسخاټو په سر کړه او هغه سخا سپلې چې د غلامه په وخت کې شلیدلې هغه واچولې او هغه سخا جامې چې ټوکلو ټوکلو واناوي او سخا صادر ټوکلو ټوکلو والا هغه ځان نتو کو اینه ته مخامخ خدري ده اینه ته او سوي ایاز قدر خود بشناس ایادا خپل ځان ته وګوره یې څه شي ځان ته وګوره څه شي دا کوم سیدونه چې دی او دا خلق را ته پسخیږي دا خو د بادشاهي عزت ته چې مال را کړی دی په حقیقت کې ته دقه شی چې دا شیشه کې د کم ځان ښکاري ایاز قدر خود بشناس خپل قدر په خپل او پیجنا دقه شی چې دا شیشه کې د کم ځان ښکاري دا نور خو د بادشاہ د طرف نه عارضی سیزونه دی بادشاہ را کړی جناب که څوک به سوچ کو مطلب څه شو مطلب دا کنن بادشاہ غصه شو او چې تاجو غردوا دقه ټوبه به پسري کنن بادشاہ غصه شو چې ښا لری کدا شاهي جوړه دا باچوما کنن بادشاہ غصه شو چې دا قیمتي سپلای و غیره دا د لری کا غردوا نو دا باچوم او کنن بادشاہ غصه شو چې دا قیمتي صادر د ځان نه لری کا نو دا ټوکړو والا باچوم نو ایاز غره دقه شی ښا دا نور سیزونه د بادشاہ د طرف نه دي که خوخه وی خوبي بوکني نو وا بخلی نو اوس به مونږ خپل مقصد لمراجو مونږ سیزونه یو وایا اول سدی اخر سدی او خیټه کې کم ډیران پروت ته دا باقی حسن دا باقی جمال دا باقی عزت دا باقی جامه دا باقی بچی دا باقی دولت دا خدای د طرف نه دی نو کوي غواړي نن نو نن مغشتي شم اقصه د غلو کدو بم پری دا څه ده کنه دا چې او غواړي بچی بني بیا وسکه
چې اوغواړي نو سپلې بدی وی خو نه به شي پخپو کوله په بلې پاله جوړي پرتی به بوتان خو بوتان باندې شي پخپو کوله چې اوغواړي نو پټکې بدی مني چې اوغواړي نو دا خشته جامې بدی مني او چې اوغواړي نو په داسې بیماری به رنځور کی چې بیا به هغه خشته مخ نه چیپړه تورې جوړ شي کل مخ نه به چیپړه تورې جوړ شي نو بیا څه کې اخشته وجود دی ابد چیپړ شي چیپړ هغه کل حسن دی ابا لار چې خلک نه وي یاره جی چې دې ځوانو کنه څومره خشته او څومره ښکلی او چې ناجوړه پروت یو څوک ورشي یا څنګه خشته ځواني وه ورشه وګوره اوس پې هم نه پېژنې هلکه وایي داسې که نه وایي یا قدر خود بشناس قدر خود بشناس آیا د خپل قدر وپېژنې شیشه کې چې کم ښکارې ګورې دغه او دا زیاتي څیزونه خو د بادشاه له طرف نه دي په سکنډونو کې اخیستي شي بیا به هم دقه جامه کې ګرځي دقسې به مونږ ځان ته وګورو چې دا څومره عزتونه دي که د مال دی او که د بچو دی او که د دولت دی او که د ښځو دی او که د کارخانې دی او که د موټر دی چا راکړی دی الله امانت دی د الله د طرف نه نو چې د الله را طرف نه امانت شو چې غواړي زما قسم په خدای په نیمه شپه کې بیا د نوالي سار چې پاسې سپنې اقا اصل ته وګوره نو موږ هم دقه ټکې به وایو چې ای فلان کې زه به ځان یاد کم ځان به یاد کم تا نه یادوم ای فلان کې ای مولا قدر خود بشناس اس شی نه بل ځان په خپله وپېژنه ځان کې عجیزي پیدا کړه بل اصل ته وګوره اس بم نه ټیک ټاک به ګرځې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی فوج ورسره دی امیر المؤمنین دی جناب یو دبدبه د اوروب دی او د مکې مکرمې نه بار لاړ نو په یو غر ودرېده لښکر ورسره دی نیغ ودرېد خلک هم ودرېدل چې دا امیر المؤمنین څه کوي ولاړ دی هغه خوړ ته هغه وادي ته لاندې نیغ نیغ ګوري صاحب څنګه ودرېدی څه چل شوی دی نور دی د پاسه در باندې او شال میدان دی او غر دی تاسو په سفر روان یې ولې ودرېدی وی عمر ته یو زړه خبره یاده شوه وی دا غر او دا وادي وه دې کې به موخان سرولو سپلی به مې نه وي سرمن به مې خپو پورې تړلې وه سپلی به نه وي جامې به نه وي یو لنګ به مې والو نو وی ماله د اوښانو د سرولو چل سم نه راته نو نورو خلکو چې به اوښان د شپې کور ته بوتلل نو ماړه به ما به بوتلل نار به نو پلار به راته غصه شو او راته به وی ای عمره تا نه به څنګه سړی جوړېږي د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي تا نه به سړی څنګه جوړېږي ورشه د خلکو بچي اوښان بوځي او ساربې راولي او ته نار بوځي او نار یې راولي نو د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي الله ای عمره دا خپل ګریوان یې دقسې ونیوه ای عمره اقه اوښانو سرولو والا کسې ګورئ نه د اوښانو سرولو والا مطالبه پلار پیغور درکو چې د اوښانو په سرولو نه پوهېږي عمره اوس درته خلک امیر المؤمنین وایي اوس درته خلک خلیفة رسول الله وایي چې د پیغمبر خلیفه او د مسلمانانو امیر عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله او د رسول الله مبارک برکت دی ګنې تاله خو د اوښانو سرولو چلم نه راته او چې کله مصر فتح شو مصر قافله روانه ده مصر ته او د مصر بادشاہ حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دی مصر فتح شو قافله روانه ده غلام وسره دی یو اوښ د ده او د غلام په شریکه دی اوښان کم دي او خلک ډېر دي غلام یې وی ما سره تړه کړې وه چې دونه مزل به زه کوم بیا به ته برخیجې اوښ باندې زه به اوښ نیسم او بیا به زه کوزېږم ته به په اوښ کښېنې ما یې حضرت زه غلام یم او ته مې مولی سردار زه غلام یم او ته امیر المؤمنین بادشاه زه غلام یم او ته د پیغمبر مبارک مضبوط صحابي شرم نه دی چې زه په اوښ ناست یم او تا پړی نیولي وی نه هېڅ شرم هم نه دی جی صاحب زه به هر څه چې کوم څه طریقه به جوړوم
خو ته به د اوښ نه کوزېږي. ما به پړي نیولي مدینې نه شامه پورې. خیر دی که بالفرض زه ستړی کېدم قافله به دمه کوو، زه به خیر دی بل چا سره نمبر بدلوم. خو مهرباني وکړه، خو شرم دی خلک به څه وایي. وی خلق پریدا اللہ بسوئی. خلق سکے خلق پریدا اللہ بسوئی. دے سفر کی اس موت آیو برابر یو وی چې کلا عمر برا سور دے خپل نیټرا لکوزی دا او ماته خېجوس یا صاحب تا به پړی نیولی زب برا ناستم خېجا. کدا قیامت پر ازمان اللہ تپوسو کی چې عمر تم زما بنده او دم زما بنده عمر تعالی مم غلام جوړول شو د پځه دنه مم بادشاہ جوړول شو دې مستار الله اسلام دې کو دا دونه دلم دې کولی کو. او حضور پاک فرمائی مماليككم اخوانكم. څخ کله پیغمبر دی استاسو غلامان وینځي نوکران لیبر دیاری مار کلاس فور داستا سرونه دي. الله داستا سرونه دي. هغه زمانه کې غلامان دې زمانه کې د لاس لاندې جعلهم الله تحت ایدیکم دا الله ستا د لاس لاندې روستی دي. افسر نه چې کوم ما تحت دي دا د افسر لاندې دي. کلاس فور د افسر لاندې دي. دا لاندې کسان دا 5 سکیل او 7 سکیل والا 11 سکیل والا 14 سکیل دا دغه 17 والا لاندې دي. هغه 17 والا دا 18 او د 19 والا لاندې دي. هغه 18 او 19 والا د گورنر او د وزیر اعلی لاندې دي. ګوره دا ټول یو د بل د پاسه دي. نو څوک چې دا چا د لاس لاندې دی دا برابر سره ظلم نه کوي. استاد لاس لاندې چې کم خلق دي جعلهم الله تحت ایدیکم دا استاد قلم او د لاس لاندې دي. نو چې هغه انسان چې بل د ضرور مسلمان دا هغه د لاس لاندې شو نو چې تسخرینو اغلب ورکه ځان نه جدا باندې کېنه چې تاسو غوندې پاغه به غوندې او داسې کار به وته نس پاره چې داغه غریب په وس کې ني نو وسلان نه ډیوټي به پکې ظلم باندې کې دی علی مار سره مزدور سره به ظلم نه کې کلاس فور سره به ظلم نه کې ما تحت ملازم سره به افسر ظلم باندې کې ذاته باندې کې. دا خو خدای پاک تعالی رتبه درکو دی د تلات لاندې کو تم خدای داسې جوړول شو دنه مستا پشان جوړول شو نو ظلم باندې کې. دا د پیغمبر مبارک وینا ده. نو صاحب سم مزل به عمر کو امیر المؤمنین غلام به پړی نیولیو او بیا به سز مزل عمر به پړی نیولیو د اوخه غلام به برناستو. قافله مصر ته نږدې شوه. چې مصر ته نږدې شوه اوس اتفاق دا ګوره چې دغه ځای کې د غلام د سورېدو نمبر راغی. عمر زر د اوښ ودرو او ته ټوپ کړه غلام ته ورخېجه. صاحب بس خدای ته وګوره د مصر کورونه دا د ښکاري مخامخ او خلق ست استقبال لروته دي. د مصر خلق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو دبدبه وجی یو روبو دنیا د استقبال لروته ده. او چې داسې حالت کې ته ورننوځي چې تا پړی نیولي او غلام بره ناستی نو دا مونږ له شرم نه دی. ستا بیدتي نه ده شرم نه دی بیدتي نه ده. خلق به څه وایي او مصر کې ټول عیسایان دي جي هغوی به څه وایي مونږ پورې به خاندي. غلام بره خېجه وایي خېجه ظلم به نه کوم اوس نمبر زما دی چې پړی ونیسم. خلق به ارسوي او دی وي خو چې د قیامت پر زما رب ماګ د گریوان رونه نيسي. موتا کې څه فرق دی؟ تم د خدای بنده او زم د خدای بنده. ته چې څه خورې زم خورم څه فرق دی د موتا؟ ته د آدم علیه السلام زوی زنیمه زمې موتمې بل دی نه خونیم ګوره هغه جوزي. دا خو بیا له چې مال خدای دا منصب راکړي تعالی خدای دا منصب نه راکړي نور خو موتا یو شی یو کنه یو سرمن یو وقع یو مطلب یو شی برخه ویخه جو غلام خو درو بیا د پړینی ولدي صاحب
تماشې له خلق راغلي دي، استقبال له راغلي دي. عیسایان هم دي، عیسایانو سره خپل کتابونه دی، هغې کې ګوري، هغې کې د حضور پاک او د هغه د ملګرو صفتونه دي. دا پیغمبر مبارک د دویم خلیفہ کم صفتونه دي، ادا نه دي جی. امیر المؤمنین هم غلط دی چې هغه کم خلق پیژنده عمر، هغې نه نه هغه نه دی، دا چې پړې نیولې دی دغه امیر المؤمنین دی، دغه دی چې وی قتل کتابونه وی ټیک دا. او زمونږ په کتابونو کې یو صفت دام دی چې دی به د خپلو غلامانو نوکرانو عزت او قدر وکړي. ومولیدل نو صاحبه چې ورسېدل گورنر هاوس ته، ابو عبیده بن الجراح چې کوم ځای کې دی، نو ستړی و دمه شو، ویلم بل نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ولا یو خشته جوړه راوړه، ځکه د عمر فاروق جامې شلیدلې وي او پکې جاوې کې چې کوزېده د اوښ پکې جاوه کې لګي نورې مشلیدې، نو کېناست هغې پستن تر وګنډلې، نو ابو عبیده بن الجراح ولا جوړه راوړه، وی حضرت اوس به دې گورنر هاوس ته دا دغه راځي، عیسایان راځي، اهلی کتاب، او تا سره به ملاقات کوي. نو جامې دې شلیدلې دي او کې جاوه کې نوره مشلیدله، نو مهرباني وکړه دا جوړه واچوه. ورته دا کوم ځای وه؟ وی صاحب دا سرکاري جوړه ده که نه، سرکاري جوړه خو اجازت شته که نه تا دپاره، امیر المؤمنین دا واچو. وی سلی واچوم؟ وی ډول دپاره، وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډول بل نشته، ما کې د ایمان ډول قسم دی چې عیسایانو کتن ایمان به راوړه. زمانو دا شیطان کې پیدا کا. اسی تاسو یو مثال در کوم چې تاسو په پیښه د غنم کم دانه چې تا په دې لاس کې نیولې وي او صفا سوتري، دا هیڅ فایده نه ورکوي، هسې به پرتی، خو چې دا دانه په ځمکه کې ورواچی او په ځمکه کې بیا جم دی پرتی، نو بیا څه فایده نه ورکوي. خو چې دا په ځمکه کې خاورې شي نو څه شی جوړېږي، بیا ترې بوټي جوړېږي. تر څو چې د غنم دا دانه په لاس کې پرتی، الماری کې پرتی، کندو کې پرتی، په ځمکه کې محفوظ پرتی، دې نه سم نه جوړېږي. خو چې دا خاورې شي، د دې نه خشته بوټي جوړ شي، بیا دا دې نه سل او شپږ شلې دانې جوړې شي. د ګلاب یو پوټینې غوندې تخم، یو تخمی دانه چې لاس کې پرتی، اس فایده نه ورکوي. دکان کې دا تخم پروتي، اس فایده نه ورکوي. او که دغه تخم دې په ځمکه کې وکره نو دنه ګل جوړېږي که نه جوړېږي؟ چې خاورې شي نو ګل کېږي به، دانه چې خاورې شي نو بوټی به نیسي. او تاله به کله فایده درکوي چې د میچن لاندې راشي او دا ډکرې ډکرې شي او دا ذره ذره شي، نو تاله به خېټې لاله فایده درکوي. او چې روغه پرتی اس فایده دل نه درکوي. دغه رنګ انسان کدی بل مسلمان له فایده ورکول غواړي، دې بچو له فایده ورکول غواړي، او دې ځان له جنت او دنیا خکول غواړي، دې به ځان خورې کوي نو علاوه دنه بوټي جوړېږي، دې به ځان خورې کوي دنه به ګل جوړېږي، نه بغیر کېږي نه. اندازم دقه د انسان. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډېر عالم زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی دی، دارالعلوم دیوبند د جوړ کړی دی، لوی عالم و ډېر لوی شخصیت و. د نقلی علوم سره د عقلی علوم لوی مهارت یې لره، الله ولې وجیبه علم ورکړی. د مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الهند صاحب استاد، او چې دا څومره نن ته په دې هندو پاک او په دې نور علاقو کې اکثریت علما ګوري، دا په سلسله د سند کې ټول د رسیدلي. دا چې کوم مخالفین بد وای د دې سندونه کده او قتل ودان د رسیدلي، اته دروغ بل خبره ده، یو سړی دروغ وای ودنه بار نه دي، استادانو کې دې داخل دي. یو ځل چا وته وی حضرت آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے. تعالی خو الله حضرت ډېر لوی علم درکړی،
چې کوم مسلې تپوس ته نه کو نو یوازې مسله نه په عقلي دلیل او په نقلي دلیل هم پوهېږي. دومره لوی علم تعالی الله درکړی. نو وی جړل او دیوال ته ګوته ونیوله وی آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے. محمد قاسم اور اس دیوار میں تھوڑا فرق، کوئی فرق نہیں. اس دیوار محمد قاسم اس دیوار جیسا ہے، محمد قاسم اور دیوال منس کے اس فرق نہیں تھا، دق دیوال پہچان دے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو اللہ مہربانی راشی نو قاسم سے بدب جواب در کی. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو قاسم دیوار جیسا ہے، دیوار پہچانتے دے. مولانا زمون وے شخصیت امام مالک رحمت اللہ علیہ تپوس تیرا مسئلے کی گی لا ادری نہ پوئے گا، بیاتی تپوس کی گی ولا ادری نہ پوئے گا، بل سڑی نے تپوس کی ولا ادری نہ پوئے گا، بل سڑی نے تپوس کی لا ادری نہ پوئے گا، سلویخ تو مسئلوں کے وے نہ پوئے گا. پبل مجلس کی تپوس کی گی پشپک درش مسئلوں کی وہی نہ پوئے گا. خبر اخلاص دا عجزی نہ ورزی بس نہ پوئے گا، اس پہ نہ شرمے گی. مولانا قاسم نانوتوی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا ریل گاڑی سفر کے روانو یو سڑے و سر پر ریل گاڑی کے مر گئے. اگر سڑے لگیا شو دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے تپوس کئی وی دا کم دے سڑے سادہ کون دے جٹ سڑے وی دا سیب دا نانوتا ہے ماں نانوتا پہ ہندوستان کے علاقہ دا یاروی پا نانوتا کی یو ملا دے و اشرف علی نو میں دے سو دے خو پخپل دے کن خو پی جنی خوینا نانوتا کی یو ملا دے اشرف علی نو میں دے موری دری چڑے خراب سڑے دے دوی او ٹکوے یار ډیر گمراه دی بس غلی شو بدر دې شروع کو کنزل شروع کول هغه سړی په ټوله لار د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بدوي او دې غریب وته چپ ناشته لاګ نه کوي. دونه تاسو ته چې مرګري سکه وزم نه نوتا تدم ویخه چې کله دبه ورسېدله مولانا اشرف علی تانویم کو دے دو او دا سلیم کو دے دو نو دی بوڑا بابا سر غٹ پانڈو غوٹا وو سرا مولانا اشرف علی سے بتوی مرگری دا غوٹا را کچی دا سر اوچتا کر ایو سر اوچتا کرا بل سڑیو کم از کم مرین خوب نیولی دا خدای بے خوبا سا اسی طول لار باندے آغا دا سار نشورو شے ما خام پوری زما کنزل ماتاو کتا سر مصیبت کلی دی سپائی کو بے کم از کم اور تکڑے وہ چہرو رب تماتا گمراہ وے دے گمراہ نہیں ماں تب ماں کی سیب لی دلے دے کیا رہتا سیب کھولے دے ماں کی دائبونا نشتا خاموش غگ نہ کہے پانڈو سرا بیلو چہتا ہی بل سرائیو نا کم از کم ماں خوبے تیڑو لے کنا پانڈو سرا بیلو چہتا ہی خپل دیتے بوتا بابا توی رازا ستڑی میل میں کنا نما سرا دمامو کے او بیا بخپل مقصد للاړ شي ډوډۍ بم در باندې خورم بابا او سره الله ډوډۍ په خوړه بیٹک کې دمیم کو چې دمه کو نه بابا وته وي یاره تا خو خدای خوشاله کته خو خسړې تا خو د ماډي عزت وکړه پاندې مرا سره راوړو ډوډۍ دې مرا باندې خوړه دمه دې مکلم او ټډیر زیات خسړې وی دې جمعات کې امام سوکته وی دې کې زې امام خطر دی جمعات امام او یا رب معافی غوالم ورب ما ته پته نه وتی ته مولا صاحب پتا می پن راوړې دي معافی غوالم من نه خبره نه ده ما سپخین بانګي وي چې بانګي وي نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بابا ته وی دا اوس کته دینو تتلی شي تا کلی کې څه مقصدی او هغه پسې دینو تتلی شي وینا موس کوم نو لال بشم اوس په بانګو وکنه مودي سے چې بانګي وي مونږ کوم لال بشم وی دی جمعات کې ستا مون نه کیږي ولی نه کیږي دا خدای کور نه دی وی نه دا چې کوم د جمعات امام دغه پسې دی مون نه کیږي اصلي شکی شو جمعات امام خودته تاسو نو چې دلته دی امام یو کنه دی امام کنه نو تا پسې میسنګ مون نه کیږي تاسو عمره خسړې
وی نه ستا ما پسې مونږ نه کېږي. وی سار نه ماښامه پورې ډبې کې د کنځلو کړ زاغه سړی ما پسې د کوم ځای مونځ کېږي. اوه جی ما ته خو چا غلطه ویلي، ما ته خو چا ستا ډېر بد ویلو، ما ته خو داسې ویلو په خپو ورته پرېوت، معافي غوښتل. او هغه سړی د مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه په ګهرا معتقدینو کې چې کوم د هغه خاص جوړ مریدان چې وي، عاجزي ډېر د کمال شی دی، ځان به خاورې کې نو کمال ته به رسېږي. او که سر داسې اوچت کې نو رب ذوالجلال په قرآن شریف کې فرمایي الله پاک انك لن تخرق الارض لا تمشي في الارض مرحا. کبرونه مکوا، د کبر چال مکوا. بای سړی په لار دی کنه مټي وای، مټي موا، د کبر چال مکوا. بای سړی صادر بل شانتی کی، صادر کې د کبر اظهار کوي. بای سړی ټوپه بل شانتی کی، دا ټول د کبر نه خېدي. یوازې مټي وال ندي، مټي وال د کبر ځان نه خله. دا ټوپه چې پخکر کی پتندی کی دا ځان نه د کبر نه خله. بای سړی جامع بل شانتی کی، صادر دا سره والی او بل شانې د دان نه تو کی، دام د کبر نه خله. او بای سړی پنسي ځان پسې راکاږي، پنسي وګدي کی اذان پسې راکاږي، دام د کبر نه خله. دا به نه کې ټوپه مپخ کر کوا، ملا ټوپه سره پخ کر کې مټه موا، خدای به دل شلی کی. خپې مرا کاګه ځان پسې، خپې به خدای شلی کی. پرتوب ځان پسې مرا کاګه تاغه سړی نه چې په لټرین کې ناس وي، تاغه سړی نه وي چې لږ سات مخکې غسل خانه کې د ځان بربند کړي. ته هغه بربند انسان دی، ستا خېټه کې څه پراته دي؟ کبر به نه کې، کبر الله خفه کېږي. الله به خفه کوونه، الله به خوشحاله ساتو، ارسه به خدای درکوي، کبر به نه کوم. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېرې مټې اوې او خپې ګامونه غټ والی نو د ځمکه شټولی شي او ناس سر اسمان ته رسولی شي. د خدای مقابله کوي، د خدای مقابله نشي کولی. همیشه ځان دین سره متعلق وساته، بس دین سره متعلق. بس دارالعلوم دیوبند کې مولانا عبدالسمیع صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی، او په دارالعلوم دیوبند کې به مشکات شریف درس کو، مشکات بیل ولو. مشکات شریف د حدیث یو کتاب دی، په دې وړه دوره کې زموږ استادان خي، او تقریبا د ډیرو احادیث یو مجموعه ده، د بخاری شریف او د ترمذی شریف او د مسلم شریف، ابو داود شریف، دارمی او د مستدرک احمد، ډیر کی احادیث پکې لا جمع دي. ناجوړه شو غریب، ناجوړه شو، داسې ناجوړه شو چې مرض وفات ته نږدې شو، او داسې وخت کې ناجوړه شو چې مشکات شریف یې خاو درس کوي، په دې نیمه کې ناجوړه شو، بیمار شو. نو محتمم صاحب ته درخواست اولی کدم د دارالعلوم دیوبند، وی زما د نوم نه دا کتاب کټ کا، ځکه زه بیمار یم او یقین نه لري که زه جوړ شم برم. نو طالبانو جون تبا کېږي. زما د نوم نه دا کتاب زما د پیریډ نه کټ کا، د سلیبس نه نقشه ورته مونږ وایو، ټایم ټیبل یا سلیبس تاسو ورته وایئ، د ټایم ټیبل نه د نقشې نه زما دا نوم نه دا کتاب کټ کو، بل استاد پسې ولیکه چې بل استاد یې وښیي چې د طالبانو جون خراب نشي. نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته پته ولګېدله. نو محتمم ته پام کوه، کټ نه کې، درخواست باندې عمل ونه کې، صبر کوه. نو مولانا عبدالسمیع صاحب له ملاقات لاړ مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کور ته د عیادت په خیال کې د بیمار کرسی کوم. څنګه صاحب بس خیمه بیمار، ما اوریدلی چې تا دارالعلوم دیوبند ته درخواست لیکلی دی، استعفا دی لیکلی ده، او صاحب نور درس نشم کولی، بیمار یم. څه دې پکې لیکلی دي؟ دا دې لیکلی دي چې زما د نوم نه دا کتاب کټ کا، او دا مې ولیکل. ولې دې لیکل؟ ځکه مې ولیکل چې د طالبانو جون خرابېږي. کتاب پرېږده چې بل استاذ پسې ولیکي، زما د نوم نه کټ کی، نو طالبانو ته به پړی شروع شي، نو کتاب به ورته حدیث ووایي. الله اکبر.
مولانا حسین احمد مدنی ہو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور تصوی او جو سمی ویدا دے نہ دخواخا یہ دا قیامت پرز دا اللہ دربار تروانے و مشکات تی ترخ کی نیولی نہ دخواخا دا سے وی جڑل اغم و جڑل وی حضرت ولی میں نہ دخواخا خو طالبانو زندگی او جن خرابی گی وی نم نہ مکٹ کوا اسے وتوا ہے کہ ترسو زنا جوڑے مدا کتاب دے اگے پورے بل سو کوئی او کذ جوڑ شم بیا بے شروع کم خو نم نہ مکٹ کوا چې ته داسې وخت کې د دنیا نه لاړ شې چې ستا نوم باندې په دارالعلوم دیوبند کې په سلیبس او په نقشه کې مشکات لیکلی شوي چې قیامت پر از خلق پاسي د قبرونو نه نو چې عبدالسمی ترخ کې مشکات نیولې او د حضور پاک حوض کوثر او جنډې رواني اکابر دا شانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ چې د خپل زمانه د بر صغیر او پاک و هند لوی عالم نو بابا جی وی زمکه د پاس او اسمان لاندې دغه وخت د عالم دی وی د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ملما شوما مولانا حسین احمد مدنی دا په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث وو لوی علم خدای ورکړی دی لوی علم دا ټول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه را ګوړي دا ټول شاګردان پاتې شوي دي وی ملما شوما نو چې ملما شوما نو چې ډوډۍ ته کېناستېدو نو یې لوټۍ را واغېسته او ماته اوبه اچولې سپینګیري ملا ته ګوره شیخ الحدیث ته ګوره افغاني صاحب هم په دارالعلوم دیوبند کې مدرس و هغه سپینګیري ملا شیخ الحدیث ما ته اوبه اچوي اوبه دې ته خاکساري وایي ما ورته وی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت میں علم په دې خفه کېږم زړه میں تکلیف رسی چې ستا غوندې شخصیت سپینګیري او شیخ الحدیث او بوډاو د استادانو استاد ما تو باچي اسوي وہ ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے زپا میل مسو کم زخو پا سنت و عمل کو ما سنت دا ندی چې نبی علیہ السلام ملمنو تو باچولی دی سنت دا چې دا ملم قدر عجزی سنت دقت دی دا پیغمبر مبارک چې د ملما قدر بکې د ملما احترام بکې عجزي بکې د ملما په مخ کې دغه سنت او په دې سنت عمل کوم ملما خپل کار کوي نمارو دنیا دقه ده اصل تبګورو او د ایاز خبره بدان ته مخ کې کوو چې ایاز قدر خود بشناس خپل قدر خپل ځان او پیژنه چې تاسو شي اس بنی بیا عرصه ټیک ټاکی دماغونه به کبر واسو بیا کبر بنی لاسو کې به کبر نه کو لباس کې به کبر نه کو چال کې به کبر نه کو په خله به کبر نه کو مسلمان ته بس پک نه ګورو گاونډي ته بس پک نه ګورو لیبر او مزدور ته بس پک نه ګورو ما تحت بس پک نه ګورو بچی ته بس پک نه ګورو غریب ته بس پک نه ګورو غریب خدای پیدا کړی تانم خدای دا مال غشتې شي او چې کم سړی په صحت روغ دی او پهلوان دی او بل کمزور دی په صحت هغه ته بس پک نه ګورو بس دا د مسلمان خاصیت دی ځان به اوچت نه حساب بس هر مسلمان بخپل رور ګڼو رور بس معاشره کې به امن می سکون به می تمام خوشاله گاونډي بم خوشاله ما تحت بم خوشاله او لوی خبردار چې رب العالمین به خوشاله چې من خپل رب خوشاله کو او خپل الله خوشاله کو زما خوشاله هم کړه خوشالي خدا الله پلاس کړه کما الله خوشاله کړه خوشاله او کما الله خوشاله نه کړه الله می خپه کو نو خوشالي د خدای پلاس کړه ما به خدای سره خوشاله کی خځه ته بس پک نه ګوره پیدا به کنزل لټل نه کې وسره خور ته بس پک نه ګوره ابه کسر به سو کده ستاله استانه استره سپک باندې ګوره گاونډی تا ما تحت تا نوکر تا دیالی مار تا سپک باندې ګوره بس او دا ما تحت به د مشرانو قدر کوي تاسو هم نه کوي چې دا مشر خو ما ته محتاج دی نه تا ته محتاج دی بشکا په دې کار کې تا ته محتاج دی خو خدای غل عزت ورکړي دی نو چې خدای عزت ورکړي ولې نزغمي دې شریعت په اصول کوم عمل کو الله خوشاله شو چې الله خوشاله د خدای فرشتي خوشاله
جنت بخدای در کی پدی عملونو که اللہ خپا او چه اللہ خپا نگر پدی خلق فرشتیم دی خلق تخیره کئی. یو سړی راغی یو صحابی یو نوجوان الک او هغه د اسلام سوچو چې زه مسلمانېږم نو چې نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست نو حضور پاک ته وی نوجوان دی وی دا الله رسول زما خو ایمان تړ کېږي خو په مسلمانۍ کې یو شی اجازت غواړم یو څیز راته پکې آزاد کا وی څه شی دی هغه نوجوانو نه پوهېده وی ما شهوت ډېر زیات دی نو ما له دې اجازت راکړه چې زه پکې زنا کولی شم دغه دا مطلب و چې ګنې دا به هم یو مشري او دا مسلمانی دا لاس کې دا نو چاله بشی جائز کوي او چاله به حرام کوي حالانکه نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړی دی وی ما ته چې د الله د طرف نه کم اعلانو چې دا حلال دی نو زه به تاسو ته وایم چې دا حلال دی او چې الله الحلال ما احل الله چې خدای کم حلال کی او حرام هغه دی چې الله کم حرام کړی وي زه د ځانه دا کار نشم کولی. یو ځل عدی ابن حاتم دا حاتم تائیز دوی عدی رضی اللہ عنہ صحابی رے پا مجلس کے ناستو نو دا آیت نازل شو دا دے آیت ذکرو کا نبی علیہ السلام کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ دی عیسایانو خپل دینی مشران خپل مولیان دے ارباب گرزولو دی تب رب ہوئے کہ دا زمون رب دے دا زمون مولا او دا زمون مذہبی مشر زمون رب دے. نو عدی ابن حاتم پا نبی علیہ السلام دا سوالو کو ویدا اللہ رسولہ من کو خپلو مشرانو تا دا ندی ویلی کہ دا زمون رب دی ارباب دی دا زمون خدایان دی دا خو من ندی ویلی او قرآن وی چی ویلی دی. نو نبی علیہ السلام وتسوی ویولی عدی چی ستاسو مولا ستاسو مذہبی مشر بدل کم شی حلالو نو حلال با موتوی کنا او چی کم شی بدل حرامو نو حرام با موتوی یو بالکل چاغي براله بعض چیز حرام کا جدا حرام دے مونږ به حرام دے او چاغي براله بعض چیز حلال کړ مونږ به حلال دے ودا ربوبیت شکر ربم دې ته وایي چې شی د حلال او حرام ګرځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ذکر د ځان نه یو شی حلالول شم او نه یو شی د ځان حرامول شم دا خو الله ما توي چې دا شی حلال دي تاسو ته ویم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مبين دی بیان د دې خبرې کوي دا شی حلال اللہ وی دا شی حرام اللہ وی. نو دا غی الگ دا خیالو چی گنی دی وزان لشی حلال حرام کئی نو ورتے وی دا ما دیر انتہائی خواہش تی شوق میں زیاد تے مالا پاکی دا زین اجازت راکا. صحابہ ناس تو اگی وی اف 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 دا سز خبرہ کے دا لکولو خبرہ چی تا دا حضور پاک ممخ کے لیکن نبی علیہ السلام لخوا اللہ دا پیغمبر سر پویا دیر زیادت امر کردے پیغمبر پوئی میرے زیاد آغا وطوی چاسو غلی شیدی پیوم اشاری توی دل تر نزدے شماتا نزان تے نزدے کا وی دا دین اجازت غوارن او دا اللہ رسول دا پکی غوارن وی تحبوہو لی اختکا وی تدا زنا خپل خور لخوخے چستا خور سرد سوک بدملیو کی اغوی دا اللہ رسول قربان تا نظما مور پلار قربان خور لچتا دا خوخو زما خور تا بسوک را نزدی شی او سیب نبی بل سوک خور لخوخه کی وی مور لخوخه چستا مور سر سوک دا چلو کی وی دا اللہ رسول دا سوے قربان نبی زمور لخوخه کم نبی بل سوک مور لخوخه کی وی خد لخوخه یا قربان دا سوے نبی ز خد لخوخه کم چی دا ما خد سر سوک بدملیو کی نبی بل سوک خد لخوخه کی وی لور لخوخه قربان دا سوے نبی ذل اللہ خوخہ کم نبی بل سوک لور اللہ خوخہ کی بس سڑے پیش ہو کہ پارے راجیبہ طریقے پہ کڑما کہ زیخ پلی لور لنا خوخم چی دما لور سر سوک بدملیو کی دما خضر سوکو کی دما مور سرو کی دما خور سر زخو اخپل لنا خوخوما نو چی دا بدزنا زکم چا سر بکوما دا اسمان نبا سوک را پریوزی سا اب سوکی اب یا دا چا خوری یا با دا چا لوری یا با دا چا موری او یا با دا چا خضر نو چې دې خپل نه خوخه نو بل لسین خوخه ابا دا بل خور لور مور خدای کې بني بس علی پوي شو او واقعي مال زما دې سره چې سو کوي خود په بد غنم بلا غسر والے وکم ابم بد غني وی دا الله رسول بس پوي شو ما نه غوالم د زینه اجازه ته حضور پاک بلا پسینه باندې لاس کې خو او دعا وتا وکړه اللهم طهر قلبه اللهم څنګه دې نقي قلبه اللہ یا اللہ دے پاک کے دا زل صفا کے
او دے پاک کے اصلی وئی کہ دا پیغمبر مبارک لاس میں پسینہ کے خود نو لکے میں یخوال محسوس کا او یہ قسم پا خدے کہ دمرا میں شہوت او تختے دو چھے اگر دا گناہ والا خود کہ خپلی بی بی تا میں ہم سوچنا پیدا کیے گی لیکن لورو دا کمال خبر دا چھے زان لو خپلی لورو خد لو خور لا دا بل نا نخوخے نو تا دا بل خور لور سراولے گورا سمرا لویا فلسفہ شو پکے خے گڑا بکے دا یو طریقہ شو دان لکم شیخ وگے نو بل لخوخ کا زان لنخوخے خور لنخوخے بور لنخوخے بل لولی خوخے او بیر دویم مثال زمانگا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دا مفتی اعظم پاکستان تیر شوی یو زمانہ کی دا طول پاکستان لوی عالم او لوی مفتی دا کل پاکستان لوی مفتی او لوی عالم اغوی وی پدار العلوم دیوبند کے امام پدار العلوم دیوبند کے کہ زپاتے کے دما نو التے علوی عالمو میاں اصغر حسین سے رحمت اللہ علیہ دار علوی عالمو اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو دخپل زمانے علوی عالم کم تفسیر کی لکلی تفسیر معارف القرآن پا اردو کے لکلے دے یرا زیم چه سوک پا اردو پوئے گئے دا تفسیر زان سر خام خوصاتے دیر خشتہ طریقے سرا او دا عام فهم انداز سلیس اندان چی اردو خوانان پڑے را سانا دا قرآن شریف فیدت اغشتیش اتو جلدو کے اسے پختو کے ترجمہ شوی دا او تقریباً انگریزے کے او پا مختلف جوبوں کے ترجمے شوی وی دا میاں صاحب اصغر حسین رحمت اللہ علیہ میل مشروع ریلوے بزرگو دا اکابر علماء دیوبند دی دا اللہ ریلوے شان ورکڑے چتا مقراشی انشاءاللہ نو دا علماء دیوبند یو شان دتا انشاءاللہ بیان بنا کوئی چیزے میل مشما نو ڈوڑے میں وسراو خوڑا کہ ڈوڑے میں وسراو خوڑا نو اغا درستخان پا خپل غنڈاو قربل پکارم دے کی دا میل ما اکرامو کی دا میل ما عزتو کی نو چه ڈوڑے خوڑے لشوا نو درستخان غنڈاو نو ما وتوی سیب دا درستا او دا ما استاذ ہوئی اس استاذ دے دے شاگرد دے مفتی شفیع صاحب ہوئی ما ورتوی چه سیبا دا درستخان بزغون کم تیما غنڈاوا اگر چه دم علمے ما و تا کشتم شرے دا کشرے ما تو استاذ دے و دا شاگرد دے ما درستخان بزغون کم وی میاس غر حسین صاحب رحمہ اللہ ما توی چه تا دا درستخان پا غنڈولو پیگی نو ماوی چه دا درستخان پا غنڈولو دو ولی نا پوئیگا ما درستخان بسیم غنڈو ما یو دل مفتی صاحب و سب مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ زمونگا استازو زمونگ پیر و شیخمو نو یو دل ما توی ما با سر خدمت کو کتاب با مو سر اولا رولا یو دل ما توی وی اوبر اولا یخی اوبر اولا میں خجی نو ما توی دل تراشا وی یخی اوبر پیجنی نو ماوی کذا وتوی ما چې نه پیژنه ما نو وی بچته څنګه یخه نه پیژنه دا خو د پښتو لفظ خو دې کې څه چل دی لکه یخه په خوار سره پیژنه چې یخه راوړه یخه خدای کیو به په وره واچوا نو ما ته یخه پیژنه ما جی تاسو به راتاو خایګن نو یې څه تا وای ما جی یخه خدای ته وی جوړه پکې واچو دا کمره کې پرچ پروتو یا وره پکې واچو ما ته دې ته یخه نه وای میں جستا ہوئی وی وورا کے او بو آچاوا دیتا یاخی ہوئی وورا کے او بو کے وورا ماچاوا وورا کے او بو آچاوا لکہ دا وورا دا جام دا پاس او بو ارواچاوا چی زاقا اس کم او دا یخی دی خودیر یخی دی کنا او دا غا مقصد چی دا یخو نکمون آگا دا غا نو مفتی صاحب وی مفتی شفیع صاحب وی ماو توی چی صاحب دا درستخان بزغون کم وی ما توی درستخان پا گنڈولو پیگی یا خدای درستخان گنڈول خواسانی خوراتاوی کا کنا ما وتوی چې سیب تراته چالو خایا اوس کوم چې نه پیغام نو وی چې څنګه ځوان ځلمي سړی او ملامه او که پیغام نو دې کې څه چل دی ما وتوی سیب تراته چالو خایا وی خدای دستخان د غونډولو په چل کې دې پیغام د دستخان د غونډول چل داري چې کله ډوړې او خرو نو زدا ډوړې دا پټي راوالم ولی نتا دوه شیدونه نه ګورنو هغه فهم وختي فایواز کې دا درستخان دا غنڈولو پچل دی پویو ماوی خچل دا درستخان دا غنڈولو راتاو خواہ دا کم دینا پریوان دلتا کیا غنڈولو چل دا دے
چې وایي زه کله ډوډۍ وخورم اوس ګوره دیتا همدردي دیتا وایي احسان دیتا وایي انسان خو څه کوي نو زه دا چلو کوم چې زه دا غټ غټ پوټي جوړی چې کمې پاتې شي که نه دا غټ غټ پوټي او پاتې شي زمونږ نه او زیاتي نو دا غریبانانو خلکو له ورکم دا راغونډ کم نو چې کم غریبانان خلکي نو دا زاغوی له ولېږم دا ګوره انسان سره همدردي شو چې کم په دې کې لږ لږ غټ غټ پوټي وي چې هغه انسان نه نه ورکوم بعضې سړی خفه کېږي نو هغه یو ځای دی هلته وغورځوم چې دا مارغان او کمترې وخوري دا هلته غورځوم او چې کوم ډېر نري نري وي دا پوټي چې دا خلک یې ټک ورکړي او ځمکې ته وغورځوي دا پوټي راغونډ کم دا ډېر نري نو دلته میګي د میګو سوړي دي د هغې ته وغورځوم او چې کومه غوښه پاتې شي چیمړې میمړې کمې غوښې او چیمړې پاتې شي نو دلته پیشوګان دي دا یو ځای کې وغورځوم نو هغه پیشوګان راشي وخوري او چې کم خالي اډوکې پاتې شي او هغې پورې څه غوښه مخې نښتي نو دا د سپي دي هلته راغونډېږي هغه سپو ته واچوم او چې کوم هغه څیزونه پاتې شي میوې والا د میوې پوستکي پاتې شي د ام پوستکي پاتې شي او د کیلې پوستکي پاتې شي نو هغه غلې غوندې والم او دریاب کې وغورځوم دلته ډیران کې نه غورځوم ولې د ګاونډي بچي به یې وویني نو خفه به شي چې دې کیلې خوري هغه پلار خو مالدار دی نو کیلې مونې خوړل او زما پلار غریب دی نو زما د کیلو او د ام درک نه لګي نو چې کم پوستکي پاتې شي او د هېچا د خوراک نه د میوو نو هغه زه سیند کې دریاب کې او کنده کې وغورځوم دې ته سوچ وایي دې ته فکر وایي او حضرت د داسې درستخان غونډولو باندې موږ نه پوهېږو دې ته درستخان غونډول وایي دا عقل غواړي عقل چې دا سوچ دی وکړو چې دا پوټې سي بې ځایه غورځېږي مونږ خلک ټول لاو ډیران کې غورځوو ټیک ته د ډیران نه حیوانات او سپي خوري لیکن هغه ډوډۍ ده مزېداره ډوډۍ ده نو کم از کم چې نور څه نی نو دا ولې غورځې غریب له ورکه که نه داسې مسکینان شته چې د هغې د نوړۍ ډوډۍ درک نه لګي هغې له ولې نه ورکې او چې کم ډېر پوټي وي نو ولې په ډیران ځایه کې ولې څښا کې چې ته غاړې ته وغورځه پیشوګان به خوري که نه دا اوس سوچ دی دا اوس فکر دی او کټوی چې ښځه پخی د ښځې همدردي اوس واوره کټوی چې ښځه پخی غوښه پخی الوګان پخی او یو ښځې پکې یو قاشوغه دوه قاشوغې یو سمسې اوبه واچولې چې مثال په طور دا کټوی د پخوم کې لو غوښه ده او دې له دونه ښوروا پکار ده د ښځو ته په خپل اندازه ښه پوهېږي نو راشي یو سمسې اوبه پکې زیات دی چومسه دپاره که چېرته فقیر مسکین راغی او سوال یې وکړو نو د هغې حصه شوه که چېرته چیڼې اواز وکړو د زیپې دا د هغې حصه شوه میلمه انسان دی که راغی دا د هغې حصه شوه نه فقیر راغی نه مسکین راغی نه میلمه راغی همغه قسمسۍ ښوروا دې ښځې او د بچو وخوړه ثواب یې د هغې ټولو نیتونو شو چې دی کم نیت کړی دی داسې شوه لکه کټوی کې فقیر مه خوړه کټوی کې مسکینه مه خوړه کټوی کې میلمه مه خوړه او په کټوی کې چیڼې او طالبه مه خوړه نیت لیتے با دا خیګړې نیت کوو بس کور له خو تاسو ټول سودا راوړی که نه لکه ټول خلک مونږ هم راوړو که نه دال الوګان غوښه دا خو هر سړی خپلې کور ته او مسالې راوړي که نه ګوره نیت څه وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې کور ته وړې نیت وکړه نیت چې دا زه دې بچو سره ښېګړه کوم مال الله راکړه دې بچو سره ښېګړه کوم دا دې راوړم چې دې ښځې سره ښېګړه وکړم چې زما دا بچی وخوري او دا ښځه وخوري چې دې پې د پردي سوال نه بچ شي او دې ماړه شي او وجود کې طاقت وشي چې عبادت وکړي دې ښځې بچو چې دې څومره ذکرونه وکړل او څومره عبادتونه وکړل ټولو کې ستایسۍ شوه او د صدقې ثواب دی وشو د صدقې ثواب صدقه خو ډېر لوی شی دی جي خیر ښېګړه دا ډېر لوی شی دی جي احسان مسلمان سره انساني همدردي حضرت موسی علیہ السلام زمانہ بنی اسرائیل خو عجیبه خلک و بنی اسرائیل خو دغه چې د موسی علیہ السلام سره د دریاب نه پورې وتل او په لاره باندې تللو او دشمن یې د سترګو مخکې هلاک شو فرعون سره د خپل لښکر د سترګو مخکې مردار شو چې پورې وتل نو په یو قوم تیر شو هغه قوم د سخي عبادت کو سخي ته به سجدې کولې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي
اجعل لنا الہا کما لهم مونږ لم داسې یو خدای جوړ کړ چې مونږ ته سجدې وکړو. مونږ لم جوړ کړ کنه ایت خدای مو به خو باسا نو د دې د لاسه خو ستاسو دشمن غرق شو او تباه شو چې شرک یې کو. نو دونه در باندې خدای فضل و کرم وکړ سپېره بچونو سخی غواړی چې مونږ سجدې وکړو. اوهو انکم قوم صد جاهلان خلک یې. ناغي به قسم قسم نخره او سوالونه وکول. په وادي تیه کې ولا خدای پاک صاحبہ ترنجبین ورکو سیسه سلوا ملزان سیسه دا برات له خپللې به سوي مونږ له پیاز مونږ له اوګه مونږ له پیاز راکا ها مونږ بوزا چې مونږ مسورو خورو مصر ته بوزا مسورو خورو او پیاز او اوګه خدای مو د خېټو به خو باسا پیاز څخه چې پیاز خوره بشیر جان لري کار کتلې دا پیاز د مخ کې نه وو په مصر کې خو تیه کې نو دا د بنی اسرائیل خبرې دي. نو یو کس پکې راغی نو موسی علیه السلام ته وایي ګوره ناشنا سوال نه وی ته الله ته سوال وکړه نو چې مال په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړی ده کنه یو ورځ راکوي بله میاشت کې تر څو کاله چې دي هلې ټوله مال خدای په یو ځل راکړي. د 10 کاله او د 20 کاله جون کې هر څونه جون کې د الله ته پته نو 10 کاله مې جون دی او که شل دی او که 10 دی او که 15 ورځې دی خو چې خدای څونه مال په دې وروسته جون کې روزي مقرر کړي که نه ادې مال غونډه راکړي یې بیخ دی وزه بیا به څه خورې چې غونډه یې دله درکړي بیا خو به وروسته څه خورې بس وي لږې ورځې ښې دي خو دا خوند ښه دي هلکه وایي یوان وړی ښه ده خو د لاوري په دوکان بچرجان وایي یو ورځ ډوډۍ ښه ده خو چې خشته او چې دا لږه یو وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې نو د یو ورځ هغه خوند به مو نه شي دا ټوله په یو ځل ښه ده. نو ورته وایي بس ماله دا سوال وکړه چې زما هغه ټوله روزي ماله خدای راغونډه کړي که یو میاشت پې تېره شوه ښه په خوشحالۍ او که 2 پې تېره شوه په خوشحالۍ او که هفته پې په خوشحالۍ تېره شوه هر څومره چې خدای مقرر کړي. خیر موسی علیه السلام او بني اسرائیلو سره ډېره ګزاره به یې کوله. الله ته سوال وکړي خدایا وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقدیري فیصلې دي الله زما امتی دی او ډېر په مینت او ډېر خاص سړی مې دی دا سوال ولا قبول کا چې دله څومره روزي مقرر ده په وروسته عمر کې دا ولا غونډه په یو ځل بس ورکا که دې میاشتې خلاص یو که 10 ورځې که بیا لوګي مري یو کار سکېږي. سوال وشو الله ولا هغه ارس ورکړل. حضرت موسی علیه السلام په سفر تللی هغه خدا خیال و چې زه خو روزي ورکړی شوه او دا به 10 ورځې کې 15 ورځې کې او 20 ورځې کې خلاصه شي چې خلاصه شي دې پیچ او کارې پیچ دا الله نظام دی. اوس چې موسی علیه السلام څه موده پس راغی د هغه تپوس یې وکړو او د هغه ځای ته ورغی صاحبو د سړي بنګلې دي او د سړي غلامان دي وینځې دي ګړې چیلې دي او د دنیا میلمانه دي او څه کینې او څه پاسي او خدای دا سوچو اخو لږ شیو اچھا الله زما په دعا ولا ورکړه اخو پوټې غوندې شیو د 15 شپږو 10 ورځو خوراکو دا ښه خوراک چې بندې په یو ځل خلاصوي د بچو سره دا خو سړي بنګلې دي او بلډینګان دي او ګړې چیلې دي او د دنیا مالدار دی سړی هغه دی که بدل دی تپوس وکړو ما غیم وی دا سوچو بس وی دا ګوره الله ته فوراً رجوع کړه. پیغمبر خو به الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شی او دا خو د دنیا سامان دی د سره او مالدار دا خو دې نه چې د زامن نه چې کړوسي نشي خلاصولی او د دنیا میلمانه راځي. الله ورته څه وی موسی سړی دی هوښیار او امتي دی هوښیار ما سره تجارت شروع کړ سړی دی ما سره تجارت شروع کړ. الله را دې څه مطلب وی مطلب دا چې کم شی مې ولا ورکو نو بس فقیران یې راغونډ کړل او په هغوی یې خرچې شروع کړې او میلمانه به یې راغوښتل او په هغې یې خرچې شروع کړې. شیخ مولغون په یو ځل ورکو ډېرو بس په میلمنو او صاحب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه. نو موسی تا ته پته نه لګي چې یو په ځای کې 200 بیا ورکوم 1 روپۍ چې یو لګي 100 ورکوم 200 ورکوم چې 2 لګي 1400 ورکوم چې 0 لګي نو 200 زره ورکوم نو خو یو په 200 ورکوم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قرآن کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وایي چې څوک د الله په لار کې خرج کوي د هغې دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه د هغې نه 9
دغه زرغون شي تیله او ار یو تیله کې وږي وي نو اوه وږي شو په یو وږي کې سل دانې نو 200 شوي یو دانې نه 200 جوړم بلکې والله یضاعف لمن یشاء الله چې غواړي دې نه زیات ورکوي نو سړي دې ما سره تجارت شروع کړ نو چې ما سره تجارت شروع کړ نو ما ورسره څه چلو کړ ما ولا چې د څومره میلمانه به او څومره نو د ما تقدیر کې ولا ولیکل فرشتو ته ولیکل په لوح محفوظ کې دې سړي لا چې څومره د دوه خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي ولا چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشابه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوا وته تکړه چې تجارت ته شروع کړي دي ته بستړې شي خو الله او د الله فرشتي بستړې نشي بنده ستړي کېږي الله نستړي کېږي بنده محتاج الله محتاج نه دی صدقه کې بیا دا کمالي دې پس یو بل خبر یاد شو هم دا همدردی ده یو سړی په سفر ته مور ته بچي ګور یار چا سره همدردی کوه احسان خصلک کوه سفر کې خو بعضې وخت بنده وکړي چې پیسې ورته نه خو ډوډۍ نه ملاویږي دې غریب ته داسې یو نوړی ډوډۍ په سفر کې پرته وه او اوږې هغه ډوډۍ چې راواغېسته او خوړی یو مسکین فقیر آواز وکړ ای وروره که ستا ګزاره کېږي او د لوږې نه تکلیف ته تني نو زما په خېټه د لوږې درد را ماله راکړه د وې زما خو کېږي ګزاره ما خو سار خوړلې ده بیګاله کومه نه خون گزاره کیږي سبا کومه نه خون گزاره کیږي او د سبا له بدري زنګل نو زم بازار کې بخوده پیسې ته ډوړې بواله ورا شواله دا سم درد شو دا نو چې مړ خپل کار کوت کته مرې نو مرکه نه زما در باندې سو مرې نو مړشه نه هم دردی وکړه جی والا دا ډوړې اغله ډوړې ورکړه او صاحب من دې پلارت چې پلار دې څنګه ته یو ځای کې خپکه خودا په پسته غوندې ولګېده او پرش غوندې محسوس کو چې وی قتل د خپل لاندې مار دی یا خدا یو دې بلا سره سوکم یا خدا یو خدا وجلم نشم غټ مار دی او لکه مو یو تابع ګرانا او یارېدو او د مار نه فورن خپل کړه چې لري کړه نو مار خوله کې سین ختی تکي ورکو ولا خو د مار په خوله کې شین ختی دا ټک نه په بچ شو د زر لرګي را واغشتو او ماری په دا سر وو مار خو مړ شو چې مړ شو په پریشانۍ کې پروت ته اوده شو خوب نه خوب کې وتا یو فرشتہ الله پاک راو لېګلا دغه فرشتي ته قصه کوي چې دغه چې خدای له خوب کې فرق هیڅ به کنه دغه چې الله دا مار بچ کړو او د مار خله کې شین خته که څه شین نو ان خته نو د مار په ما ټک چلاو سره لما د خپې نه بارو او په به ټک چلاو او بیا څه چې کنين خته بیا وجلم نشو خو ققق کول نو ما په لرګي و مړ مې کو هغه فرشتہ وته په خوب کې وی خبره کې داسه شو وینا ودا هغه ډوډۍ و چې کومه تا هغه فقیر لا ورکړه دا هغه ډوډۍ مثل خدای را وستو د مار په داخله کې اون خلک که فقیر له هغه ډوډۍ نه ورکړي د مار خلی له خدای نه ورسولې د مار خله بنو بند دقه د مرګ و د مقرره نیټه وا که فقیر له ډوډۍ نه ورکړي نیټه د دقه خدای د امر هم دی له مقرر کړو چې شابه دی بلادي په بیگ دی او ټک ورکه وجنی با دا ستاد مرګ سبب فقیر له ډوډۍ ورکړه نو الله ویزا د فقیر خله بند کړه فرشتو ته حکم وکړه د مار خله بند کړي خله بند کړي د خیر غړي او مسلمان سره چې خېګړه کې دا غي بدل خدای په دنیا کې مور کوي نه پریدي او آخرت کې رب العالمین دا غي بدل ور کوي دا ولا خبره نه ده نو خیر خېګړه مسلمان سره عام مسلمان سره هم کې لکه ته چې سوچ کې کله دې ګاټ په ځای زوم او ما سودا کولا ما به کم شي غوښته 1 نمبر به مې غوښته نو زم 1 نمبر ورکوم کله دې ګاټ په ځای زوما او دا سړی چې دا کم ګاټ لري ما په دې دکان کې ناس وي نو ما چې دما طرف ټګي کوله زه به خپکېدم که بنا خپکېدم نو زه به هم ټګي نه کوم کله دې ګاډۍ والا په ځای زوما دا ګاډۍ والا چې کوم شي خرڅوم کله د په ځای باندې دا ګاټ وي او زه ما دې ګاډۍ نه سودا کوله نو ما ته کم شي غشته کله ما سره ټګي کوله زه به خپکېدم زه د سره ولې ټګي وکم بس د پیغمبر مبارک په دې حدیث کې لوی فلسفه پراته ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې ځان لبا هغه شی به بل مسلمان له خوخی
چې کم ځان له وخت په یو سفر کې نبی علیہ السلام مبارک روانو، بخاری شریف کې حدیث دی. صحابه وایي چې مونږ به یو داسې ځای ته لاړو چې په هغه ځای کې به مونږ دمه کوله، نو چې کمې به وړې اونې وي نو هلته مونږ سملاستو، ځکه د هغې سورې راکوټې وي، او چې کم به ګوره اونه وه نو هغه مونږ نبي علیه السلام ته پرېښوده چې پرېږده د دې ګورې اونې سورې ډېر دی نو چې دي پکې ارام وکړي. وی داسې یو سفر کې را روانو، ډېر لوی ځنګل و د اونو، نو مونږ داسې په وړو وړو اونو تقسیم شو، غرمه وده شو، او چې کومه غټه اونه وه او ګوره وه نو هغه مو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پرېښوده. هغې اونې لاندې مو هغوی ته څادر برابر کړ. وی مونږ وده شو، وی چې وده شو اوس سیبه چې مونږ را پاسېدو نو وی نبي علیه السلام اشاره وکړه چې دلته راشي. وی مونږ ورلو، چې ورلو یو سړی ورسره ناست و. وی دا سړی راغی، وی زه دومه او زما توره دې اونې ته ما اویزانده کړې وه، په تیکې کې بنده وه. وی دا سړی چې څنګه راغی نو توره زر راواغېسته او د تیکې نه وویسته. وی د تورې په کش زه راویښ شوم. وی چې زه راویښ شوم او ومې کتل نو زما توره د ده په لاس کې بې تیکې بربنډه ده، دقسې راته نیولې ده. او ما ته وی چې من یمنعک مني، ما نه به دې څوک بچ کوي، څوک به دې رانه بچ کوي؟ وی ما وی چې الله به مې بچ کوي. بچ کوونکی خو الله دی، خو د الله په ذات یقین مضبوط شی دی، یقین دا کلک شی دی، مضبوط یقین ساته د الله په ذات. ما وی الله به مې بچ کوي. وی چې دا مې ورته وی لاسې پر پیدو شو، توره رو رو رالی په تیکې کې بنده کړه او لاس پر پیدو شو، توره ته مې غورځېده، ما توره راواغېسته او روچته مې کړه. ما وی اوس به دې ما نه څوک خلاصوي؟ ځکه نو اوس ته خو کافر یې، ته خو مشرک یې، وایه څوک به دې خلاصوي؟ بس سړي سره جواب نو. وی توره مې واپس په تیکې کې ومنډله، ما ورسره همدردي وکړه، معاف مې که چې زه خیر دی. ګوره هغه څومره خطرناک اراده وه که دا نبی علیہ السلام مبارک اوده وی او الله تعالی دا خو الله پاک ذمہ داری غشته ده. قرآن شریف کې الله فرمایي والله یعصمک من الناس، خدای بری د خلکو نه بچ کوي. نو راویښې کو د هغه روبو د الله د نوم زورو چې هغه کافر نه توره غورځوله. ګنې که داسې نه وی او نبی علیہ السلام اوده وی نو د خدای والي غزار کوه، هغه وخت سره خدای کافر وکړه، ځکه مې خدای والي وی خو کافر هغه وخت کې غزار پرې کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کو، چې معاف کو ورځ دا همدرده او د احسانی همدرده سلوک ته ګوره، هغه باندې سي فوراً کلمه شهادت وی او رب العالمین مسلمان کړ. نو دې حدیث کې انسانی همدرده ته اشاره ده، دا صحابه کړي، دا مثال زموږ مخ کې پروت دی. که چېرته یو ګاونډي د بل ګاونډي سره همدردي وکړه، قسم دې که د ګاونډ جګړه جوړه شي. که یو رشتہ دار د بل رشتہ دار سره انسانی همدردي کوي، قسم دې که سره رحمي قطع شي. که یو تاجر د بل تاجر سره انسانی همدردي کوي، نظام به ټیک رواني. گاهک د دکاندار سره دکاندار د گاهک سره قسم دې که څوک 2 نمبر شي خرڅ هر څه به ټیک ټاکي. دا شی سسٹم خو مونږ خراب که کنه، مونږ څه خراب که؟ د گاهک نه ونیسه شی خراب دی. گاهک څه وایي؟ مړه خیر دی ارزان راکه، بیکاره دي خو ارزان راکه. نو اوله 2 نمبر راوړي که نه راوړي؟ نو دا یو خو یې ته ارزان غواړي، بل خو یې نه غواړي، نو هغه پکې کار جوړ شي، هغه په بل هم دغسې خرڅ کړي. نو هسه وایي هغه راکوټي دکاندار هغه غټ ته وایي مړه یې کمزورې شی راکه، هغه بیکاره راکه. هغه بل ته وایي هغه بیکاره، هغه بل ته وایي بیکاره، هغه چین والا ته وایي کمزورې مال جوړ کړه. نظام زمونږ د ټولو ګنده دی، الف نه والا یې پورې ګنده دی. ولې داسې کوو؟ که چرته د رکوټي دکاندار دا وایي چې نه 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 نه، کله دې ګاهک په ځای باندې زه نو ما به ښه شی اغېسته، نو زه ولې په دې ورور مسلمان خراب شی خرڅ کوم؟ نو بیا به دې رکوټي دکاندار خراب شی 2 نمبر شی د بره دکاندار نه اغېسته. بره ته چې پته لګېده چې وروره ما نه خرڅېږي شي نوځي،
هغه به د هغه غټ تاجر نه بېکاره شی نه اخېسته. هغه ته که پته لګېده چې شینو دي نو چین والا ته به یې نه وي چې 2 نمبر جوړ کړه. ما یو ځل په سعودي عرب کې یو شی سودا غېسته یو دکاندار نه، چې مې دې واغېسته نو مې لکه جاپاني راکړه. نو هغه چې راکړه چې ما وکتل په هغې غټ لیکلي میډ ان چاینا. ما خدای ته وګورو د چین سامان خو په پاکستان کې بلا ډېر خرڅېږي، دې ځای نه ولې وړم. ما چین والا مه راکوه، تا ته مو جاپاني راکړه. هغې ښه سړی و هغه دکاندار. ما ته وې پیسې دې ډېرې لګول خوښ دي که شی خوړې؟ مې نه پیسې ولې ډېرې لګول؟ وی به دا یو څه دا ښه دی. نو مې دا خو هلته کې مونږ ته ارزان ملاوېږي. وی دا چین چې پاکستان له جوړی جدا شی جوړی، سعودي له چې جوړی جدا شی جوړی، امریکې له جدا شی جوړی، لندن له جدا شی جوړی. چین والا ته هغه وی د چین نه په خپله سودا راوړم. ویل ته کارخانه والا دي چې ته ورته کم وی هغه دله جوړی. که ته وی چې ماله د 100 روپو شی جوړ کړه نو 100 به دله جوړی. که ته وی ماله د 500 والا شی جوړ کړه نو دا 500 دله جوړی. که ته وی ماله 1000 والا جوړ کړه هغه دله جوړی. نو ما ته وی دلته خلک بیکاره څیز نه خوښوي چې وله ورکو واپس یې راپسې وړي. حکومت ته وایي چې دا شی را باندې خراب خرڅ کړی دی، نو زمونږ کار سره کې 2 نمبر په کارخانه جوړو. نو ما په دې خبرو باندې پوه شوې. دا مطلب نه دی چې دا ټول خلک داسې دی. په ګاکانو کې هم دي، په دکاندارانو کې هم دي، په مولیانو کې هم دي، په هر چا کې شته. پیسه داسې شی دی چې انسان یې برباد کړی دی. خو مونږ به د رسول الله مبارک حدیث ته وګورو، دا نظام به ټیک کېږي. حضور پاک څه فرمایي چې ځان له دې کم شی خوښ دی، ځان له دې کمه مشوره خوښه ده د بل مسلمان لا، نو بل لم ښه مشوره ورکا. ځان له د بل مسلمان نه دوکه نه د خوښ چې تا سره دوکه وکړي، بل له دوکه مه ورکوه. ځان له دا نه د خوښه چې بل دې د ما بېعزتي وکړي، نو د بل بېعزتي مه کوه. ځان لري دا نه راخواخه چې بل تا نه ځمکه ونیسي، تا نه کور ونیسي، د بل ځمکه کور ولې نیسي؟ ځان له نه خوښه چې زما خور لور سره یې څوک غلط نظر وګوري، نو د بل خور لور سره په غلط نظر ولې ګوري؟ د یو حدیث کې ټوله فلسفه پرته ده او د دنیا نظام پکې پروت دی. خو که مونږ په دې باندې سوچ وکړو، او دا انساني همدردی دا مونږ ته صحبه د صحابو نه په میراث کې پاتې دي. دا خو لا ډېرې وړې خبرې دي. غزوه تبوک کې یو صحابي وی خلق پکې په غزوه موته کې بعضې ډېر لوی شهیدان هم جوړ شو. وی زما له تره زوی هغه زخمي و، دې ته همدردي وی. وی چې زخمي و نو وی زه پې پېښ شوم، وی اوبو ته یې شوق و، وی ما منډه کړې او ما اوبه وله راوړې. ځانکدن وخې دی ورېږه اوبه وله، ځانکدن د تندې نه دی خدای مونږ وساتي. وی چې ما وله څنګه اوبه راوړې؟ وی هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و. هغې غریب خبرې نه شوې کولی، خو د اوبو پسې داسې سترګې راواړولې. هره تره زوی مې پېښ و، وی ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده او دله اوبه وره شب. وی هغه له مې اوبه یوړې، وی هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و، وی هغه داسې د اوبو ته ډېر په مینه وکتل. وی هغه خبرې نه شوې کولی غریب، خو ما له اشاره راکړه چې هغه له یوسه. وی هغه له مې یوړې، هغه سره خوا کې بل زخمي د اوبو ته داسې په غور وکتل، خبرې نه شي کولی. وی هغه دریم ما ته اشاره راکړه چې ما پرېږده دله یوسه. وی چې هغه له مې یوړې هغه غریب نه سوتې وه، چې د دویم له مې راوړې د هغه نه هم سوتې وه، چې د دویم له مې راوړې هغه هم مړ شوی ځنکدن ختم ساتې وه، او چې د تره دوی له مې واپس راوړې د هغه نه هم سوتې وه. دې ته همدردي وایي. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که په خپله لوږې دی او بل خوښوي. او بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام مبارک یو ځل میلمانو د شپې وی څوک به ځان سره میلمانه بوځي، دا به تقسیم کو. یو وی زه به صاحب یو بوځم، چا وی زه به 2 بوځم، چا وی زه به 3 بوځم، میلمانه بو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وی ما میلمه بوته چې راځه صاحب مال راکړه زه به کور ته بوځم. پخوا دا شی ډېر و، اوس د خلکو چې څومره مال ډېر شو رس زیات شو. جومات ته چې به کله مسافر راغی اعلان به شو خدای م وخه مسافر یې ډوډۍ وله راوړی. رښتیا هر چا به ډوډۍ را په مخه کوله که نه؟ اوس چې څوک مسافر په جومات کې صحیح کړي سنت الله کور ته دي چې پازو کي که نه سنت الله سړی منډه وایي کور ته. اواز به وشو صاحب مسافر دي بسترې راوړی والا. یو به وي بس دوی دې نه راوړي زه به راوړم، بل به وي پرېږده تاسو مه راوړئ زه به راوړم. اوس چې اواز وکړي هر سړی سټګري یو روان شي، بلکې خو لا پرېږده د جومات بل چې په کومه شپه باندې په مصله پروت وي منځله څوک نه راځي.
او چې مونږ وشي او فرض وشي نو هر سړی کور ځان رسي چې دا سنت به کور وکړو ولې بل په مصلی پروت دی او که څوک حاضرین ناست دي که نه سخیان نو چې امام صاحب وایي یا د کلي مشر وایي چې بل راغلی دی مړه نو لږې بجلی بلیږي لږ پکې لګېږي او لږ پمپونه لګېږي الله دې ته نه ګوري چې دا خو د جومات بل دی راشه ټول جیب نه ده ورکم ولې په دې بدي بجلو باندې خلک تلاوت کوي دې پکو باندې با ماشومانو ته هوا لګېږي او په قرآن یادې قرآن به پې کوي ولې موږ نه سوچ کم طرف ته لاړ دا فکر کم تل پیسه دومره خوږه شوه ما سارم یو سړي ته وې نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وایي وی پتاسو پدی نه یریګم چې مشرکان بشه پدی نه یریګم په خپل امت چې مشرکان بشه پدی یریګم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیها چې دنیا به در باندې راخوره شي یو بل سره پکې سیاله شروع کې پدی ډېر زیات یریګم هماغه د سیاله زمانه را روانه ده کنه هر سړی وای د موټر شتا زما ولی چې زم دې پیدا کمالال لیکارم داغه موټر نه چې د خ پیدا کم داغه د بنگلې نه خ جوړه کم داغه د ځمکې د ډېر والم دیکې صاحب ارچا پسې دنیا لګیا دلته به پسې مونږ کېلته به پسې بد وای تاسو مسلمانی ده دلته به ته غاړه غټه ورتاویږي غاړه غټه چې ته خو زما دوست او ته خو زما ورور الته به پسې خبرې کوي دلته به نه ته خو زما گاونډي او ته خو زما او جی خدمت او اخوا دې خو الته جلال چې گاونډي پسې خبره ماما پسې خبره تر پسې خبره یو سړی زمونږ نه خلاص نشو د مشر عزت ختم شو د سپینګری عزت لال ختم شو بس پیسرو 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 ابو طلحه رضی الله عنه ملما بوت چې موږ ته خدای ته وې سشتا خدای وته وی نن خو ام سليمه د خدینو نن خو سنستا دومره شته چې ماشومان یې خوري او وی زموستم نکیږي ما خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ملما روسته دی وی خدای راسو کا نوی می السبیان ماشومان ودکا تو چل وسره وکا نو ماشومان یې په لوبو ټوکا خو د ماشومان خو درو دې منډي بیا ستړي اخو ودکل او زمانہ د پردې نه و پردا د مخ پردا نه ورستو نازله شوی دا ودا سیو کا چې روړې وروړه اوس روړې تر ومو مو سره خرو مل مسره نو چې مونږه وسره خرو خو دومره نه ده مل مبه بیا خپشي کوم نه خرو ودا سیو کا روړې وروړه کېدا او دا سې کار به وکړي چې کله روړې شروع کو کنه نو تب ور پاسه د دیوې لپاره چې دا دیوې دراړه کمره داتې زوما نو څه چل به سره کې عمله کا مونږ باسي ګوتې ګرځو مل مبه مولکو قچلیو کا ماشومانی ودکړل او ډوړې کې خاودا چې ډوړې څنګه خاودا مل متا دیو سره کې ناستل غلې غوندې اې دا دیوی راړه لګه کمزورې غوندې دا ورګه ټیکوم ګوتې والے مړ شو وې دی وادي مړ کړه یاره بس مړ شو خو نه بلیږي زرا زره په مړ دی و به خورو دی واسه ګوتې وړلې او مل مې موړ کا ها نن چې مل مرادي توبه باسه حال چې مل مالتا راضي او زر بسر باندې صادر غلې غوندې ورواچي ها درالما دا قصته وای کوړه وردن نشي ملما که سړی تو پکی وی هغه د لری دی نه پیشي چې سړی قرآن په وکړه دا خبره خلاص شو حدیث شریف کې راځي امام بخاری په باب منعقد کړی دی چې د ملما په وخت کې بغوسیم نه کې ملما چې راشي کینی چې د زوی ته په غوسه شي چغه جوړی کی او تندې را گونجي کی بس ملما کې سړی تو به غوی دا خور سماته وره غلې غوندې پاس دا چل بچته نه